هغه پښتو کې یو متل ده چې څه کرې هغه برېبې. په تېرو 15 میاشتو کې د پاکستان قرضه 40 سلنه نوره هم زیاته شوې ده. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شیر کېدو مخکې دغه ویډیو راسره تر پایه وګورئ چې آیا پاکستان بیا له کومو مشکلاتو سره مخ شوی ده. په تېرو 15 میاشتو کې د پاکستان قرضه 40 سلنه نوره هم زیاته شوې ده. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د قرضې له ډېرېدو سره پاکستان د اقتصادي ستونزو سربیره په خپله بهرنیو پالیسي کې د بل د خوښې ښکار کېدلی شي. د ځایي رسنیو راپورونه له مخې د پاکستان خزاني وزارت د تېرې جمعې په ورځ پارلمان ته ویلي چې په تېرو 15 میاشتو کې د پاکستان په نږدې 40 سلنه ډېر شوی ده. د اقتصادي چارو کارپوه محتاب حیدري وایي که اخیستل شوی قرض په سمه توګه مصرف شي خو اقتصاد ورسره ښه کیږي، او که همداسې په ټپه پاتې شي نو له اقتصادي ستونزه سره به ورسره پاکستان په خپلو بهرنیو پالیسۍ کې د بل د خوښې ښکار کېدلی شي. هغه زیاته کړې کله چې کوم هیواد یا بنسټ کوم هیواد ته پوره پور ورکوي نو ورباندې یو لړ شرطونه ږدي چې د هغو شرطونو له امله د پور اخیستونکی اقتصاد کمزوروي او بیې لوړیږي، او په خبره یې د ډیرو قرضونو په تدریجي ډول د دې هیواد بنسټونه ونړویږي او له منځه ځي. دوستانو، پاکستان تل غوښتي دي چې د افغانستان کې اقتصادي مشکلات او امنیتي مشکلات رامنځته کړي او لمن ورته وهي، خو نن د همدوی کور کې همدا شی اور بل سوی ده. خدای دې وکړي چې نور هم همدا شی اور بل سي تر څو د افغانستان نه په کلار کینی. که ویډیو مو خوښه شوې نو راسره لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د المل پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړمه.